العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. درود شريف اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا زما عزتمندو مشرانو او گرانو دوستان، دا د محرم میاشت اوله جمعه ده او د اسلامي کال اوله جمعه ده. خدای دې دا کال ستاسو لپاره او د ټول عالم اسلام لپاره د خوشحاله، د رحمتونو، د فتح او د نصرت او د سعادت ذریعه وګرځي. خدای د دې کال راتل زموږ دپاره خیر وګرځي او د دې د شر نه محفوظ کړي. د اسلام تاریخ شروع کیږي هجري، هغه د دې میاشتې د سر ده. بیا په دې میاشت کې لسمه ورځ ته عاشورا وایي. نو دریو څلورو خبرو ته خیال کوي. اوله دا چې د اسلام د هجرت کال د دې میاشتې نه ولې شروع شوی دی. دویمه دا چې دې محرم میاشتې ته محرم ولې وایي. دریمه دا چې عاشورا کومه ورځ ده او عاشورا ته عاشورا ولې وایي او په عاشورا کې کم کار کول ښه دي او کم کار ښه نه دي. دې دریو څلورو خبرو ته خیال راغلی. زمونږ د ښکلي پیغمبر په زمانه کې هغې چې خطونه لیکل بادشاهانو ته، نو هغې کې به تاریخ نه و لیکلی. چې څومره محفوظ دی اوس هم شته. یو خط اوس د اردن په دارالخلافه عمان کې پروت دی، په سرمنه لیکلی. بعضې ځایونو کې پراته دي، نو هغې کې به هغوی تاریخ نه لیکل. ساده کار. د هغوی نوم به من محمد رسول الله الى هرقل عظیم الروم السلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم اليريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. دا مې درته یو خط بیان کړ. دا خط اوس هم محفوظ دی. د محمد رسول الله د طرف نه د روم بادشاه هرقل ته چې څوک په هدایت وي په هغې دې سلام وي. داسې نه وایي چې په تا دې سلام، چې څوک په هدایت وي په هغې دې سلام وي. زه تا ته د اسلام دعوت درکړم، کہ اسلام دے قبول کو نو 2 اجر به خدای درکړي، ډبل ثواب.
او که اسلام دې قبول نه کړ نو د ټول رعیت ګناه ستا په سر ده. اے اهل کتاب هغه عیسایو تاسو خو ځان ته د رښتوني دین والا خلک وایه، راځئ چې په هغه خبره شریک شو چې تاسو یې منئ چې خدای یو دی او د خدای نه به علاوه د بل چا عبادت نه کوي. دا د هغوی خط هغه بادشاه هوښیار نو هغه خط یې محفوظ کړ او د سرو زرو په نچه کې کېښود. هغه سلسله وار را رسېده، فرانس ته رسېدلی، فرانس نه بیا اردن ته راغلی. ایران بادشاه ته یې لیکلي و داسې، خو د ایران بادشاه سپیرو، ایرانیان پخوا نه سپیره قوم راغلی، نو دوی د حضور پاک هغه خط وشلو. وی ښه عربي سړی دی او ما ته دا لیکي چې زما تابع شي. او په یمن ایران سره نو د یمن گورنرو هغه ته خبر راولېږي دا سړی په مدینه کې څوک دی، مالیت به لاس او بخت به حاضر کړي. نبی کریم ته چې هغه صحابي راغی وی صاحب ستا خط یې وشلو، وی زه خدای پاک به بادشي تس نس کړي. لږ ورځو کې زوی پرې راپاڅېد، هغه یې مړ کړ. زوی زهر وخوړل، لور یې بادشاه شوه، په لور باندې وزیر راغی، هغه پې نکاح وتړله. دې کې پې د عمر صاحب فوجونه ورغله او ټول ایران یې فتح کړ. هغه بادشاه یې تس نس شو. او د یمن گورنر چې بس پیان دا لیکلي و ګیرې خیلې وې لوی لوی بریتې مدینې ته راغله. ستړي مشي وکړل، مازدیګر کې راورسېد. نبي کریم به د مېلمنو عزت کوه. وی دا درته چا ویلي دي چې دا ګیره خړی او لوی لوی بریت هم پرېښی دی؟ وی دا راته خپل خدای ویلي دي، خدای د ایران بادشاه ته. حضور مبارک په خپله ګیره لاس راخي، ما ته خو خپل خدای دا ویلي دي چې ګیره پرېږده او بریت اخله. وی څنګه راغلی یې؟ وی موږ د یمن گورنر را لېږلي و چې ته بادشاه سلامت غوستې موږ سره به ځې. وی ښه زه شپه په ارام تېره کړې، ټیکاله میکاله یې ورکړه. چې سهار شوره ویې غوستل، وی زه زما خدای پاک ستاسو خدای بېګا قتل کړی دی، مړ کړی دی. سړي حیران شو چې دا څه وایي. یمن ته لاړل، یمن د مکې نه سویل ته دی. هغه ته وی هغه مې حیران شو، دا خبرونو ذرایف نه وو. هغه وی که دا خبر رښتیا وي نو دا خو پیغمبر معلوم. یو څو ورځې پس خبر ورغی چې د بادشاه زوی راغلی په دقه شپه چې نبي کریم څه ویلي او پلار یې په هملاس ته په چړو والی مردار کړ. او زوی یې نوي فرامین جاري کړل. گورنر د یمن ته یې لیکلي چې زما د پلار څومره احکامات دي فی الحال معطل. نو دې پورې به ورته وي چې خطونه وي اقتصره، خطونو کې به تاریخ نو، فرامینو کې به تاریخ نو، سادګي وه او خطونه به هم په سرمن لیکل. کاغذ نو، کاغذ سن 170 هجري کې په سمرقند کې جوړ شوی دی، یعنی د حضور پاک د وفات نه 8 کاله پس مخکې کاغذ نو. یا به د اونو په پوستکو لیکل، یا به په لرګو لیکل، یا به په هډوکو، یا به په سرمنو. نو چې ابوبکر زمانه هم لږه وه، 2.5 کاله حکومت عمر صاحب بادشاه شو، او 18 کال شو د هجرت، یعنی د حضور پاک د وفات نه 7 کاله پس. عمر صاحب او د گورنرانو وی صاحب مو خطونه لیکو، تاریخ پکې نه لیکلی کېږي، نو ځان له یو تاریخ مقرره چې زمونږ د اسلام تاریخ یې مشوره سره یو کس وی د حضور پاک د پیدایش نه به شروع کړو، هغه په عرفات کې پیدا شوی دی. وی نه،
پیدایش یو عیسایانو شروع کړی دی، نو موږ د غیر قوم سره مشابهت نه کوو. دویم په پیدایش کې ټنګ ټکوري درز دروزي، بیا به خلک د کال آغاز په ټنګ ټکور کوي چې هلک وشي خو خلک خوشحالي کړي. بیا یوې خلیه واقعه هغه د هغه د وفات ده، نو د وفات نه به خپل تاریخ شروع کوي. نه، اسلام کې مرګ را یادول، ماتم مناول دا بندي، بیا خو به ماتم جوړ شي. د لیبیا صدر چې دی دا ډېر ښکاره دی، قامقل دوی خپل تاریخ شروع کړی دی د حضور پاک د وفات. هلکه زناوره د ټول عالم اسلام سره دی دغه وکړه مخالفت. دا کرنل قذافي د جهان قمقل سړی دی. ما سفارتخانې ته چې ټیم لیکلی وی، دا څه کوې زناوو، دا ستاسو اخر صحابو دا شی خوښ کړی دی. زموږ اسلام تاریخ د حضور د وفات نه دی. بیا وی د څه نه شروع کړو؟ عمر صاحب وی د حضور پاک په ژوند کې لویه واقعه د هجرت ده، او هجرت عبادت دی. نو زموږ تاریخ به د عبادت نه شروع کېږي، د هجرت. وی ډېره ښه. نو د هجرت نه شروع شو. بیا هجرت په خپله نبی کریم په عرفات میاشت کې کړی، خو صحابه د اول د محرم نه شروع کړل، په خپله رستو راغی. نو چې محرم راغی هلته یې بیعت کړی د مدینې د خلقو سره په حج کې. نو هغوی ته وایي تاسو ځئ چې میاشت شروع شي دوی به درځي. نو چې د محرم میاشت شروع شوه صحابو ته وایي ځئ مدینې ته، دوه دوه درې درې یو یو ځان یې په پټه راوښکه، ځکه کافرانو نه پرېښودل. زموږ ښکلی پیغمبر وایي زه به رستو درځم. نو هغه په خپله فاطمه د ربیع الاول راغی قبا ته راورسېد، او صحابه کرام د اول د محرم نه شروع کړو. نو زمونږ د اسلام تاریخ دا د اول د دې میاشتې نه شروع دی. زمونږ ور اسلامي کال د سپومې دی، نو هجري قمري شمسي کال اسلامي نه دی چې کوم افغانستان کې رواج یا په ایران کې دی، د اسلامي هجرت نه دی. زمونږ د کال حساب د زکات، د حج، د روژو، د ټولو معاملاتو هغه د سپومې په کال دی، هغه د انور په کال دی. دا د انور کال د غیرو قومونو نه راغلی. او د خدای شان ته ګوره چې قرآن شریف کې ورته اشاره هم شوې ده. نبی کریم په اول د ربیع الاول، د میاشتې د ربیع الاول د مدینې د مکې د غار ثور نه غلی راووت. سخت کاله غار سره نږدې دې خوا جومات دی، هغې ته د هجرت جومات دی. هغه ځای سره ما یوه شپه م وکړه، ځکه نبي کریم په دغه ځای کې لمونځ کړی. نو د هغې جومات نوم دی مسجد الهجرت، او د هغې محلي نوم دی حی الحجرت، د هجرت محله. د هغې زمانه کې آبادي نه وه، ښار ځای نه، اوس آبادي نه. نو د دغې غار ثور نه د ربیع الاول په اوله ورځ راووتی، او په اتر ورځې کې قبا ته راورسېد. نو قبا کې د مسجد قبا بنیاد کېښود، او څوارلس ورځې پکې تېرې کړې. خو راته مدینې ته، نو قبا د مدینې نه بار وه. نو بیا مدینې ته راغی. نو څوک وایي 4 ورځې قبا کې تېرې کړې دي، نو 8 او 4 12مه باندې مدینې ته راغی. څوک وایي نه 14 ورځې تېرې کړې وې. څه روایاتو نه معلومېږي چې 40 ورځې تېرې کړې وې قبا کې، ځکه جومات یې جوړه په مخ د ځمکې په مسلمانانو کې اول جومات د قبا دی. نو د قبا په باره کې آیات دی: لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. هغه ښکلی مبارک جومات
چې د اولې ورځې نه د هغې بنیاد په تقوا او په اخلاص دی. په هغې کې لمونځ کوئ. هغه جماعت ته چې کوم منافقانو جوړ کړی منافقانو جوړ کړو نبي کریم ته وایي راشه چې افتتاح یې وکړي. ویې ښځه د تبوک د جنګ نه چې راشه نو تبوک نه چې واپس شو خدای ورته په لاره حکم راولېږه چې پام کوه ورنه شه. دا خو دوی نوم د جماعت دی خو دا د سازشونو یو مرکز جوړی. نو خدای وایي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقم فيه ابدا. دغه جماعت دی د ضرر د تفریق د شیطانو دپاره جوړ کړی دی. پام کوه چې ورنشي هغه جماعت کې لمونځ کوه چې بنیاد یې په تقوا دی د اولې ورځې نه. توبه یادوي. نبي کریم ته چې خبر راغی سړي ورولېږه ویروان کې د منافقانو هغه جماعت. نو خدای پاک د قبا د بنیاد ورځې ته اوله ورځ وایي من اول یوم احق ان تقوم فيه. د اول یوم نه اشاره معلومه شوه چې په اسلام کې دا اولې ورځې دي. نو هجرت نه زمونږ د اسلام کال شروع شوی دی او دا د عمر فاروق په زمانه کې په 18 کال د هجرت د صحابه کرامو په مشوره نو دا د کال اوله میاشت یاد لرئ. ګوره خلک جنوري فروری مردار یادوي او د اسلام میاشتې ورته نه یاد. هر قوم په خپل تهذیب ژبه تاریخ فخر کوي. موږ په پردو فخر کوو. انا لله. نو اول نه معلومه شو چې اول تاریخ د محرم نه شروع کېږي. نو محرم د اسلام اوله میاشت. محرم ته ولې محرم وایي؟ محرم معنی ډېره د عزت میاشت. په اسلام په احکامو کې دا 4 میاشتې په کال کې ډېرې د عزت دي. یو د رجب میاشت رزبره کې، یو د میانې میاشت ذوالقعده، یو دا د اختر میاشت چې تېره شه ذوالحجه، یو محرم. خدای وایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. خدای وایي زما په فیصلو کې کال 12 میاشتې دی او 4 پکې د عزت میاشتې دي. نو دا 3 پرلپسې دي د میانې میاشت ذوالحجه او محرم او رجب ځان لره. په ابتدا کې دا حکم و چې دې کې به جهاد هم نه کوي. اوس هم ځینې علما وایي د جهاد شروع په دې میاشت کې مه کوئ. که در باندې بل دشمن حمله وکړه نو ټیک ده، تاسو ابتدا مه کوئ. او څه علما وایي نه دغه حکم منسوخ دی ځکه تبوک له حضور تللی او هغه د رجب میاشت. نو دې ته د عزت میاشت وایي. محرم معنی د عزت میاشت. اسلام کې د هجرت نه شروع ده ځکه هجرت عمل دی، عبادت دی، مردانگی ده، قوت ده. د پیدایش نه خو ټک ټکور وی عمر کې به غم او ماتمي. شریعت نه غم او ماتم یادول غواړي او نه ټک ټکور غواړي. اوس په دې مسلمانانو کې د انګریزي فیشن رواج راغلی دی چې دوی د ماشومانو سالګیره کوي. دا د انګریزانو خبرې دي ښه، دا مه کوئ. سالګیره ده کیک پراوړي ترس به شروع کړي ځناورو. سالګیره سي خر دی که ټټو دی؟ د دې ماشوم د نیکۍ فکر وکړې. دین فکر وکړې. سالګیره سي کار شو پکاره. نو سالګیرې په اسلام کې بند دي. دا د انګریزانو خبرې دي. نو اسلام تاریخ د عبادت او د کار نه شروع کیږي. ماتم په اسلام کې بند دی ځکه ماتم او جړا سړی بې خونده کوي، هغه همت ختم کړي. جړا خو د ښځو کار دی، د سړو کار نه دی.
بدر کې کافران مردار شو او یا کسان او د سر چې لاړل مکې ته وګرځېدلو پام کوئ چې څوک نه جاړي سترګو نه مخکې لاړې نه شي موږ پورې به خلک خاندي موږ به بدلل نو بل کال له وخت جنګ نه راغله بهادر قومونه هغه مړي باندې جړا نه کوي هغه مخکې ځي اډوانس کوي پیش قدمي کوي کارنامې کوي جړا په شریعت کې پس ټیک ته سړي له طبیعي جړا ورځي هغه حده پورې شریعت اجازت کړی دی چې سړی ځان سره وجاړي بې اختیاره نو ټیک ده د هغې نه زیات نه او ځان له په زور جړا راوسته دا خو بند دي سړی پلار مړ شي زوی مړ شي سړي له جړا ورځي بې اختیاره او تا ته د څه حکم دی نه سره نو محرم ما درته دې پورې ووایي چې دا د اسلام کال دا د محرم نه شروع شو د عمر فاروق په زمانه کې الحمدلله بیا لسمه ورځ د محرم عاشوره ده عاشورې ته عاشوره ولې او په عاشوره کې څه دي او څه کول پکار دي څه نه دي کول پکار عاشوره عربی کې عشره لسو ته وایي نو عاشوره معنی د لسو خبرو یادګار او عاشوره معنی د لسمې شپې وصل شپې عشره دې کې د مختلفو پیغمبرانو واقعات راغلي دي په عاشوره کې څه په احادیثو کې راغلي دي څه د وعظ په کتابونو کې دي احادیثو کې خو چې څه هغه ټول حق او رښتیا د وعظ کتابونو کې ضعیفې خبرې دي آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی او د خلافت عزت به یې په دې ورځ خدای ورکړ نوح علیه السلام چې طوفان راغلی پیران او کشتۍ کې سور شوي په 12مه د رجب د زبرګي 6 میاشتې اوبو باندې کشتۍ ګرځېده عاشورې په ورځ کشتۍ د جودي غر د پاسه ودرېده په اوبو کې اوبه ښکته شوه دا د عاشورې ورځ دا کشتۍ تختې اوس هم شته د ماسکو په عجایبګر کې موصل عراق کې دی مغربي جانب او جودي غر دی په موصل کې نو په دې ورځ د نوح علیه السلام کشتۍ ودرېده وی عیسی علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی د ایوب علیه السلام یو بیماری و قرآن شریف کې تکلیف ذکر دی وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين ایوب علیہ السلام خدای ته وی خدای ما ته ډېر تکلیف ایوب علیہ السلام د شام یو علاقه ده د جولان غرونه که تاسو اورېدلي په دې اخباراتو کې چې اوس اسرائیل نیولي دي د هغې د لمن علاقه ده زه ورغلی ایوب علیہ السلام زیارت دی نو هلته اوسېده ما د علاقه ده او خدای په امتحان راوست مال دولت دا درته چېرته بیا بیان هر څه دې تلي دي بیا خدای پاک ته زاري کړی دی خدای پاک ورته وایي ښځه دغه چینه ده په دې چینه کې خپه ووه نو بس ته به ټیک شي خدای وایي هذا مختصر بارد و شراب دا دغه دې چینه ده خوږه یخه هم سکتې هم لامبر هغه چینه اوس هم شته بادشاهانو پرې ګمبد جوړ کړی اول ته کلی جوړ دی لوی هغې ته قریة شیخ سعد وایي نو د ایوب علیه السلام د بیمارۍ د جوړېدو ورځ وایي د عاشوره ده زموږ ښکلی پیغمبر چې مدینې منورې ته راشي اخو ربیع الاول کې راغی نو چې بل کال نه د
د محرم میاشت شروع شو او عاشوره راغله نو ټولو یهودو روژه نیولې وه. نو یهود په مدینه کې درې قبیلې وې غټې غټې، یو ته به بني قریظه وې، بل ته بني قینقاع، بل ته بني النضیر. یو په مدینه کې دننه و په ښار کې، یو د قبا طرف ته و، یو شمال مشرق ته د مدینې منورې نه شپږو میلو فاصله کې د هغوی قلاګانې او کلي. نو مدینه کې عام یهودو، مسلمانان پکې لږ. روژه نبی کریم می دا تپوس ته وکړي چې دا روژه ولې نیسئ؟ وی صاحب دا خو موږ د خوشحالۍ ورځ ده، په دې ورځ موسی علیه السلام خدای پاک د فرعون او د فرعون د لښکرو نه صحیح سالم په بحر قلزم کې بلې غاړې ته رارسولی. نو موږ یې په هغه شکرانه او په خوشحالۍ کې کوو. نبی کریم وی موسی علیه السلام ته خو زه زیات نږدې ځکه زه پیغمبر دی او زه پیغمبر یم. وی نحن احق بموسی منکم، مونږ موسی علیه السلام ته ستاسو نه زیات نږدې یو. صحابو ته وی روژه کې که چا فراس کا کړي باقي وخت کې مه کوئ، که چا نه کړي نیت وکړئ. نو د ورځې پې عاشوره شروع کړه. دیو پیغمبر یا بل کال نه داسې روژې نیولې عاشوره. رمضان چې فرض شو دا په دویم کال فرض شو، نو د عاشورې فرضیت ختم شو او ثوابي حیثیت یې پاتې شو. په آخري کال زموږ ښکلی پیغمبر دا وویل، بیا خو یهود نو ویره د یهودو مشابهت مې نه دی خوښ. که زه بل کال له جمدې پاتې شم نو یوه روژه به ورسره مخکې نیسم یا به ورسره رستو نیسم. تاسو هم داسې کوئ. هغه بل کال نه وفات شو او حکم دا دی چې د عاشورې نه یو ورځ مخکې یا د عاشورې نه یو ورځ رستو سره د عاشورې نه دا روژه نیول پکار دی. په نفلي روژو کې زموږ ښکلی پیغمبر د یوې روژې دومره اهتمام نه دی کړی لکه د عاشورې د ورځې. او دا دی چې څوک د عاشورې د ورځې روژه ونیسي نو د یو کال ګناهونه ورته خدای معاف کړي. څومره لویه خبره. نو ښه دا ده او غوره په دې ورځ روژه نیول پکار دی. یوه ورځ د مخکې، یوه د عاشورې، یوه ترې وروسته. که دا توفیق د سړي وي نو درې دې نیسي، که د دریو توفیق دې نه نو دوه دې نیسي، یا ته یوه مخکې یا ته یوه وروسته. که دا هم نشي نیولی نو کم از کم د عاشورې روژه دې ونیسي. عاشوره به دا ده د نهې په ورځ راځي، نو د ګل نهې چهارشنبې پر ورځ روژه ونیسئ یا د ګل او د نهې ونیسئ. او که ګل نهه نشي نیوی نو تشه نهه خره. نو د عاشورې ورځ دا د یو کال د ګناه د معاف کېدو ذریعه ده. نو دا د عزت ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، د خدای د احساناتو او د انعاماتو ورځ ده. د بدر د شامته په سن 61 هجري کې، یعنی د دې واقعاتو نه یو شپېته کاله پس د یزید په دور حکومت کې حضرت حسین د عاشورې پر شهید شو. نو خلقو دا خیالي چې د عاشوره جوړې د حضرت حسین د وجې نه ده. نه، حضرت حسین د خدای دا عزت ورکړه چې د عاشورې پر ورځ یې شهید کړه. عاشوره د مخکې نه عزتمنده ده، ماتم او د غم ورځ نه ده، د خوشحالۍ ورځ. حضور پاک لومبی واده چې کړی د خدیجة الکبرا هغه د عاشورې ورځ. جنت کې چې ملاقات د مسلمانانو کېږي د خدای پاک سره په اول ځل، نو دا به د عاشورې ورځ وي. اسلام کې سپېره ګڼل نشته. زموږ خلک د یوې ډلې نه دومره متاثره دي چې د محرم میاشت ټوله سپېره ګڼي او بیا دا ورځې و عاشورې سپېره ګڼي. هلکه نوې جامې مه اغوندئ، واده مه کوئ، مبارکي مه کوئ. هلکه ولې؟ د غم ورځې دي، نه اسلام کې د غم یادول نه.
هغه هم ورځ یې په ټیک ته هغه وایي بچي وفات شوي دی هغه ورځ د هغه خو خدای لوی درجې نصیب کړې او په اسلام کې غمونه یادولي کار کولی کار څوک همیشه د یو قوم چې د هغې بنیاد مضبوط دي عبادات فرض واجب نه کوي د هغې په دې رسمي خبرو خپل مذهب ساتي د پنجاب کې دا خبرې ډېرې دي شکر د پښتنو کې هم دا د پنجاب نه راغلي دي زمونږ پښتانه الحمدلله په اسلام کې او په خبرو کې مضبوط دي نو دا جلوسونه مولوسونه په عاشوره کې یا په عرفات کې دا د پنجاب هغه یادګار چې دلته راورسېد دلته هم پخوا دلته یو ډیسي وشیه هغه زمانه کې د انګریزانو په آخري وخت کې دا د عاشورې جلوس شروع شو او د عرفات جلوس اوس د ضیاء الحق زمانه کې شروع شو مخکې نه هلکه جلوس کوي فرض منظم کړی دی حج دا پنجاب کې 11مه کوي لوی ځوان 11مه دیګونه به باندې کوي یا زناورو زکات هم ورکړی دی صدقه د فطر هم کړې ده نه 11مه چې وکړو هغه به هم خلاصوي که نه د دغه په نه مونځ نه اودس نه خبرې نه راشه جلوس به جلوس څه شی دی خر دی که ټنډ دا هېڅ حقیقت نه لري حقیقت کې عبادات دي اعمال نو په عاشوره کې غم یادول دا ښه کار نه دی د خدای نو ما ته معلومه وه چې دلته دی نو زه لاړم زه د بیروت نه لاړم په موټر کې بیروت او د دمشق منځ کې 100 میله لاړم نو چې یو لوی جامع مسجد دی په شام کې دمشق ته شام دارالقلم یو تاریخي په سن 80 هجري کې عبدالملک بادشاه جوړ کړی دی په هغې کتبه لګېدلی او د هغې په لمن کې سلطان صلاح الدین ایوبي ښخ یو بهادر غیرتي بادشاه مسلمان دا ټول انګریزانو غاښونه چې مات کړي نو لوی جومات دی د هغې برنده ده د هغې برنده کې کمره ده کمره کې دننه د حضرت حسین رضی الله عنه سر ښخ نو زه چې په ړومبي ځل جومات ته ورغلم د مانځه وخت په ړومبي صف کې بل وړوکې قبر و شیشې ترې راته وویل نو ما وی دا څنګه دا د چا قبر علماو راته وی دا د یحیی علیه السلام سر ښخ دی دلته او بیا مې د حضرت حسین زیارت د هغه هم سر ښخ دی تنه کربلا کې ښخه ده او سر یې دلته ښخ ما سبحان الله خدای پاک یو تکوینی طریقې سره مسلمانانو ته ښایي که د حضرت حسین نه سر شهید شوي دی نو اسلام ټول تاریخ د دې نه ډک دی دا دی د حضرت حسین نه لوی سړی ښخ دی ځکه حضرت حسین د پیغمبر نسې دی او یحیی علیه السلام په خپله لوی پیغمبر دی قرآن شریف کې بیان یا یحیی خذ الکتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا خدای په سلام ویلې زمانه په سلام وی د کوم پیغمبر چې خدای صفت کوي خدای وی ما په هلکانه پیغمبر کړو نوجوان بادشاه د هغه زمانه کې هیرودس د هغه نوم یهودي بني اسرائیل او شام کې حکومت هغه ظالم بچي د لور سره واده کړ لور یې خوښه نو ده ورته وویل چې ګوره ته خو ځان ته یهودي وې په یهودي مذهب کې لور سره په یو مذهب کې نکاح نشته بلکې یهودیان د ترور لور سره هم نکاح نه ګڼي زمونږ په دین کې د ترور لور د ماما لور د تر لور سره کېږي یهودیان د ترور لور سره نه کوي نکاح نو هغه وی ګوره ښځې لږې دي تا پسې خو به دا ټول قوم روان هغه به تقریرونه کول هغه ښځه ورته وایي د ده لور
چې دا ملا صاحب په زمون خلاف تقریرونه کوي دا خو به راته قوم بلوه شي. نو سپیان یې ورپسې ولېږل. دې دغه وخت کې بیروت کې و. نو کور نه په سپینو جامو کې راوتې د هغې روح کې چې راشه. نو ماسخوتن کې د دروازې نه یې بار حلال کړه. نو تنه یې همالته پرېښوده او سر یې بادشاه له راوړ. نو چې کوم ځای تنه ده هلته کې بیروت کې که لاړئ تاسو یو لوی جامع مسجد دی د هغې نوم دی جامع عمر بن الخطاب او سر یې دلته راوړی شو. دا باندې ګرجه جوړه وه بیا ځکه دا پخوانې دا ګرجه بیا ولید ابن عبدالمن او دې ګرجې سره وړه جیلخانه وه. نو د حضرت حسین سر په جیلخانه کې د یزید په حکم محفوظ ښخ شوی او د نورو سرونه 1400 کسانو هغه بار ښخ جدا دي دي جدا. نو دا ولید ابن عبدالملک سنه 3 هجري کې هغه ټول ګرجه واغشته او ټول ځای نو ټول یې جومات. نو ما وی دا خدای پاک خلکو ته ښایي که د یحیی حضرت حسین سر پرې کړی شوی دی نو دا د هغه نه لوی سړی. نو اتفاق داسې و چې حضرت حسین د عاشورې په شهید شوی دی. نو خلقو په ذهن کې دا راغله چې یو خو د عاشوره جوړې د هغه د وجه نه ده دا غلطه ده. دویمه دا ده چې کنې دا د غم روزي دي. غم روزي دي په اسلام کې. غم به په خپل عمل کې په شهیدانو به نه کوي. ځکه یوازې حضرت حسین شهید دی چې موږ پرې ژړو که نور هم څوک شهیدان شوي. عمر فاروق شهید شو په جماعت کې. یو ظالم ایرانی په چاړو په پېشقاز هغه الله اکبر کې چې قرت یې شروع کړو یو سړي ځان نه غلی څادر تاو کړو ناڅاپه یې چې هغه ته بل چا لاس کا هغه یې ووهه چې بل ورته لاس کا هغه یې ووهه چې بل ورته لاس کا هغه یې ووهه. واته سړي ووهل. یو سړي سره شړی وه داسې پرې ور واچوله رانوي ځکه چاړه په لاس د مانځه وخت کې د چا خیال. نو هغه ته شړی راته وکړه چې دې پېښ شو چې ګیر شم نو ځان مردار په خپله حلال کړه. نو که جناب په کار وه په داسې عمر صاحب چې 2 حکومتونه یې فتح کړي دي ایران او روم او 22 لاکه 53,000 مربع میل ځمکه یې فتح کړې 3,000 یې جوماتونه جوړ کړي دي او 900 جامع مسجدونه او دنیا ته د عدل د انصاف چل ښودلی. بیا حضرت عثمان هم شهید شوی په کور کې ظالمانو کور کې کنډرو په دروازه څوکیداران ولاړ او قرآن شریف تلاوت یې کوه د سهار مانځه نه پس په مصله ناست او قرآن شریف د پاسه حلال کړ. ښځې رامنډه کړې چې ښځې چړې ته لاس کولې د هغې ګوتې یې پرې کړې هغې نایله نه هغه د رنګ د وینو لړلې قرآن شریف د ماسکو عجایبګر کې پروت ړومبي پارې آخري آیتونه 12 لاکه مربع میل ځمکه یې فتح کړه. نو صحابه کرام شهیدان شوي دي لوی لوی خلک شهیدان شوي دي او که ماتم کوو نو په چا چا به کوو. حضرت حسین هم شهید دی یقینا او زمونږ د سر ګل دی او د جنتیانو زلمو سردار دی. عمر فاروق او حضرت عثمان د هغوی نه په درجه کې اوچت دي هغه هم شهیدان شوي دي. نو بیا خو به روزانه ماتم کوو ځکه داسې وخت په اسلام کې شته چې یو لوی شخصیت پکې دی وفا. موږ ته د اسلام څه حکم دی هغه صبر دی. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. هر مړي باندې به صبر کوې د هغه د درجاتو سوال به کوې او چې د هغه اعمال یې اخلاق یې هغه به ځان پیدا کوې. سړی چاته وي ځان شم او قربان شم او منځ کې هېڅ نه. زمونږ طرف ته یو بزرګ تېر شوي دی حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې چا بنات پې و ګیره به یې خیله وړی کېنه پکه ده ځار شم او قربان شم او دې شکل ته دې ګوره که ته په رښتیا د هغه نه ځان قربانولی دی نو ستا شکل خبر هغه په شان د حضرت حسین شکل د چاني د هغه کردار یې او جاړي هاو کوي نو څه نو دا
یو فرق دغه یوه خاصه ډله که کوي خپل کار به کوي مورځی مور ته ودرېږي مې ښه ګڼی هغوی نورو صحابه مني نه او مونږ ټول تصورونه ګڼو الحمدلله